نن به زمونږ سٹارټ وي د یو نیو لنګویج نه د ویب ډیزاینینګ CSS. ګورئ کله چې تاسو ویب ډیزاین کوئ یو پیج ډیزاین کوئ د هغې د ډیزاین دپاره به تاسو د مختلف پیجونو ټچ اخلئ د مختلف لنګویجو ټچ به اخلئ سوري لکه په هغې کې مطلب HTML CSS JavaScript jQuery Ajax etc ډیر زیات دي چې مطلب هغې نه مونږه کار اخیستی شو خو تیر ځل مونږه یو بیسک لنګویج چې کوم فنډامنټل لنګویج د ویب ډیزاینینګ HTML مونږه وویلو صحیح ده اوس نیکسټ چې کوم مونږ راغلي یو هغه دی مونږ سره CSS هم ډېر امپورټنټ دی CSS مونږه څه شي دپاره استعمالو هر کله چې تاسو غواړئ چې کوم د HTML اټریبیوټ تاسو ډیزاین کړي دي هغې ته تاسو ډیزاین ورکوئ نو د لپاره به تاسو CSS استعمال اکثر له خلک چې دي هغې های لنګویجو کې کار کوي لکه ASP.NET شو PHP MySQL شو وغیره خو چې کله په دغه کې کار کوي په ډیزاین کوي هغه فارم ډیزاین کوي یا ټیبل ډیزاین کوي د خپل ضرورت دپاره خو دوی هغه فارم او ټیبل ته ډیزاین نشي ورکولی چونکې هغه په های لنګویج هم کار کوي دلته بیا ضرورت د دې دی چې موږ سره باید د CSS علم وي یو ډیفینیشن یې کوو what is CSS CSS as stand for cascading style sheet which we use to design the HTML attributes such as designing form, table, website layout, heading, paragraph, etc. یعنی منګه ویلو چې CSS stand for cascading style sheet which we use to design HTML attribute. دا HTML attribute نه مطلب دا دی که فارم تاسو سره دی هغه هم د HTML attribute دی که ټیبل دی تاسو سره د HTML attribute دی که لیاوټ د HTML attribute شو که هیډینګ شو د HTML attribute شو که پاراګراف شو د HTML attribute د دې د ډیزاین کولو لپاره تاسو CSS استعمالوي شي لکه موږ مثال کې ویلي چې د دې ډیزاین لپاره صحیح ده cascading style sheet نه مطلب دا دی چې تاسو هغه خپل سټایل شیټ چې کوم دی هغه کیسکیډ کولی شئ مخکې پوهېږئ پې تشریح ډېره زیات راځي اوس لږ سمپل کې ځان پوهیو ښه ټایپ آف CSS implementation inline style sheet number 1 internal style sheet number 3 دا دې پور ډیپند نه کوي چې مخکې وروسته مې ولګول ښه external style sheet صحیح ده ښه اول راځو ډیفینیشن کوو د inline style sheet the inline style sheet is a type of style sheet which we can implement with our attribute لکه inline style sheet چې دی هغه مونږ امپلیمنٹ کولی شو د سټایل لپاره چې مونږ سټایل ورکوو چې کوم اټریبیوټ دی د هغې سره سیم یو ځای لکه تاسو H1 ته سټایل ورکوئ H1 پروګرامینګ کورس
صحیح ده نو د H1 ته کله تاسو سټایل ورکوي نو یو خو ایکسټرنل سټایل شیټ دی چې هم ډیسکس کوو بل انټرنل سټایل شیټ دی چې هم ډیسکس کوو خو دا ان لاین سټایل شیټ کوم ځای کې اپلای کوي شي دلته سیم ځای کې سټایل از ایکوال ټو کوټیشن فنٹ ډیش فیملی ډبل ډاټ ایریل او بیک گراوند ډیش ایمیج ډبل ډاټ bg ډاټ jpg کالم etc په دې طریقې سره ها ان لاین سټایل شیټ چې دی داغه یوز صدا سي دی چې کم شي کې تاسو اپلای کو صرف امغه سټایل علی بل شی بنالي کم شي کې چې تاسو اپلای کو امغه سټایل علی بل بنالي اوس خو دلته تاسو H1 استعمال کړی دی کلام دې بیا تاسو H1 استعمالوي او دې طریقې چې ویلکم ټو کلاس /H1 صحیح ده پوه شو مطلب باندې نو کلاس ته خو صحیح ده ویلکم شو خدا چې سټایل بنالي لکه څنګه چې دی هغه سي ځکه چې مونږه کم ته امپلیمنٹ کو هغه ته بس پچ کیږي بل ته باندې کی دا د ان لاین سټایل شیټ یو ډیفینیشن او एग्जांपल हो नेक्स्ट राजू इंटरनल स्टाइल शीट this type of style sheet we use to implement our style for HTML attributes and it will work for every related attribute. صحیح ده لکه دا یو داسې سټایل شیټ دی چې د دې د لارې تاسو خپل سټایل چې کوم دی هغه امپلیمنٹ کولی شئ د HTML اټریبیوټ دپاره خو چې څومره د دې ریلیټډ دي هغه ټول به مطلب دا دی چې همدا سټایل لري که د پاسني اگزامپل ته د دې اگزامپل باندې پوهېدو دپاره پاسني اگزامپل ته راشو H1 ته مونږ چې یو ځل سټایل ورکو نو د دې دویم H1 دپاره یې کار نه کوو که چېرته مونږ ته داسې سټایل شیټ ضرورت شي چې یاره زه یو داسې سټایل شیټ اپلای کوم چې یو H1 ورکوم ویلکم سیم سټایل لی که بل ځای کې بیا H1 استعمالوم نو د دې به هم ورسره سیم سټایل لکه څنګه چې موږ ویل چې ټایپ اف سټایل شیټ which implement for our HTML attribute چې کوم زموږ د HTML attribute دپاره امپلیمنٹ کیږي and it will work for every related attribute د هر یو لپاره به کار کوي لکه مطلب دا دی چې دې سره کوم ریلیټډ اوس د H1 سره بل ریلیټډ فایل شته او شته دی دې دپاره به هم کار کوي بل H1 اوپن کړي د هغې دپاره به هم کار کوي په هغه کیس کې به دا مونږ استعمالولی شو لکه تاسو وایئ چې یاره هر کله زه H1 ورکوم نو هغه د هر ځای کې که زه H1 ورکوم سیم یو سټایل لري نو دې دپاره به مونږ انټرنل سټایل شي د دې اگزامپل څه داسې دی که دلته تاسو د اپلیکیشن ته راشئ لوکل هوسټ دې ته که تاسو چېرته وګورئ دا ستاسو starter services ما ویب هم کار پرېښی دی نو مطلب هغه سیم ټول یو سټایل زما ویم کار پرېښی دی نشم کولی چې تاسو وښیم صحیح نو مطلب سیم هماغه سټایل وایي external style sheet we use this type of style sheet in a separate file and also we can
we use this type of style sheet in a separate file, and also we can connect the style sheet separate file with the website pages. لکه دا ټایپ سټایل شیټ چې دی دا ډېر کامن سټایل شیټ دی چې کوم زه نه بلکې هر یو د ویب ډیولپمنټ کمپنیانې چې کومې دي هغه یې همدا استعمالوي. لکه د دې فایده څه شی ده؟ ګورئ دا باید تاسو په خپل ذهن کې کېنوئ چې دا هر ویب سایټ هر پیج چې که هغه هوم پیج وي که هغه اباوټ پیج وي که هغه سروس پیج وي، یعنې مطلب څومره پیجونه چې پای کې د هغه ټولو سټایل سیم وي، فرق یې نه وي د یو بل سره. صحیح ده؟ نو چې سټایل یې سیم وي خو سی ایس ایس به هم سیم وي که نه. صحیح ده؟ نو دا ټول پیجونه چې ستاسو د ویب سایټ دي دا به تاسو د هماغه سپریټ فایل سره لینک کوئ. هماغه سپریټ فایل کې چې څه سټایل شیټ کېږي، سټایل لپاره څه کوډ کېږي، هغه به اټومیټیکلی امپلیمنټ کېږي ستاسو د ویب سایټ د پیجز. صحیح ده؟ نو موږ یې د دې لپاره استعمال کوو. راځو فرست اف آل د انلاین سټایل شیټ یو ایگزامپل ګورو. Notepad, OpenText, HTML/HTML, OpenText body / confuse کېږي ما چې دا یو بیل لنګویج دی. صحیح ده چې یو بیل لنګویج دی خو دلته مطلب دا تاسو ته د HTML د اټریبیوټ ضرورت دی ځکه چې ویب سایټ جوړېږي HTML په واسطه جوړېږي که نه. بیله خبره ده چې موږ به سټایل ورکوو خو HTML ته به سټایل ورکوو. زه به یو هیډینګ هم ورکړم، هیډ به ورکړم، head section, programming course या मिसाल web designing course / title / head कंट्रोल सर अब खपल फाइल सेव कम HTML क्लास की सनम सरा css1.html. सही ده؟ पल फाइल विजिट कोमा html_class css1 open web designing course. تاسو دې کې اصولي کوي this is first contents which will build on which control is refresh. सही है ज़बरदस्त और कम से heading 1 OpenText h1 al daba OpenText/h1 control is refresh. सही है जो इन चेहरा दादा से स्टाइल वाली چې بیکګراوند دی ګری کلر کی او خط کلر دی بدلی نو دا تاسو ورکوي سټایل. صحیح ده؟ ځکه سټایل خو سٹارټ کوو کنه از ایکوال ټو کوټیشن. اوس دستا خو خلا کته کلر ورکې کته بیکګراوند کلر ورکې کته خط سټایل ورکې نو تبا مغن ورکې. زه بیکګراوند ته کلر وکم کنه سټایل از ایکوال ټو کوټیشن څه به ورکما بیکګراوند ډیش کلر. ګوري بیکګراوند بیل خبره ده او کلر بیل خبره ده. نو مونږه دا دواړه چې یو ځای کړه د سی په واسطه مې یو ځای کړه د ډیش په واسطه ځکه چې زما په کار دی چې بیکګراوند کلر کړه که زه ډایرکټ دا میتھډ نه دی. ګوره دا پراپرټي میتھډ نه دی که چېرته تاسو ډایرکټلی کې بیکګراوند کلر از ایکوال ټو دا. صحیح ده؟ که کلر تاسو ورکوئ بیکګراوند کلر کې خو بیا مختلف کلرونه راځي، بیکګراوند کلر کې خوار شی راځي. صحیح ده؟ نو مونږ وایو چې بیکګراوند ډیش کلر یعنی د h1 بیکګراوند کلر ډبل ډاټ سره به تاسو ویلیو اساین کوئ. لکه څنګه چې تاسو احمد از ایکوال تنخواه از ایکوال ټو 15000 روپۍ نو دلته چې کله تاسو ورته اساین کوئ نو ډبل ډاټ به ورکوئ. صحیح ده؟ نو ډبل ډاټ سره څنګه کلر ورکوئ؟ فار ایگزامپل زه ورکوم ګرین. صحیح ده؟ کالن به ورکوئ. and every code of the different programming languages
we are using at the end of the statement the semicolon. ګوري په هر یو پروګرامینګ لنګویج کې د سټیټمنټ په اخر کې چې یو سټیټمنټ ختميږي منګه پای کې شی استعمالو سیمیکالن استعمالو ورګه کنه سیمیکالن بار پروګرامینګ لنګویج کاغه پی ایچ پی کاغه مو سره سی شارپ وی کاغه مو سره ایری مطلب داسې موږ نشو ویل چې 100% ایوری پروګرامینګ لنګویج لکه ځکه چې اوس ایچ ټی ایم ایل کې خو موږ نه استعمالو ځنې پروګرامینګ لنګویجز دي چې کې مونږه اټ د اینډ اف دی سټیټمنټ سیمیکالن استعمالو لکه سی شارپ سی پلس پلس پی ایچ پی مای سکوئر ایټسټرا نو مونږه به کالن استعمالو د دې لپاره چې مونږ پوه شو چې یو سټیټمنټ کمپلیټ شو یو کارو شو یو پراپرټي مکمل شو کنټرول اس ریفریش مساله شته کنه style is equal to quotation background dash color double dot quotation मैंने दे और कर दिया ठीक है quotation control is अब refresh चल हम दلته زوس یو بل لګوم زور دې مې چیرې خط کلر دی وایټ نو بیا به لیکم چې style is equal to quotation دا طریقه نه ده دا کالن چې کله ختم شو د دې کالن لروسته تاسو هم دې کوټیشن په منځ کې یو بل سټیټمنټ سٹارټ کړئ color double dot white colon control s صحیح فیملی چې چینج کوي بیا به لیکي سټایل ها نه به لیکي کنه او همدلته یو بل سټیټمنټ سٹارټ کوو font dash family زه به ورکوم چې ریټن کنټرول یې بیا دې سایز یور کوم نو سبا کوم فont dash size double dot 16 point pt تاسو ورکوي شي کنه ورکوي مو ورکوي صحیح نو اتوماتیک صحیح نو دا شي کار دی دا موږ سره د ان لاین سټایل شیټ एग्जांपल په نیکست لیسن کې به باقاعده موږ په نور سټایل شیټ کې یو एग्जांपल وایو بیا به سټیپ بای سټیپ کار سٹارټ